السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. به نام الله جل جلاله برنامه را آغاز میکنیم. بیننده های با عزت تلویزیون ملی، شنونده های گرامی رادیو صدای شریعت، الله جل جلاله د ټول دنیا و آخرت سعادت نصیب کی. الله رب العزت خوشحالیان د آخرت دنیا د موږ د وطن د هموطنانو د ټول اوریدونکو نصیب. بهترین میاشت، بهترین ورځ کې موږ قرار لرو. مبارک میاشت د حرام دی او د حج موسم ده چې الله جل جلاله بندگان د الله رب العزت کور ته په ډیر شوق سره ځي او موږ هم هیله لرو چې الله جل جلاله د هر هغه څوک چې مشتاق دي، آرزو لري، هیله لري چې حج ته ولاړ سي، الله دې هغه بوزي او پروردگار د مرزونه هم ورک او د رحمت بارانونه دی ووري. بارانهای رحمت ببارک. آب و هوا آلوده شده است، هوا آلوده شده است که بخیر باران رحمت بباره تا که مرضا گم شود. اکثر مردم از امراض شکایت میکنه، امراض گوناگون آمده. حفظ صحه و بیاز و لازمه دینی ما و شماست. هر کدام ما به عنوان دین ضرورت داریم که حفظ صحه خود را رعایت کنیم. لدی سره سره هم رقم مرضون راغلی دي. نو الله دې وکړي چې په خیر او پر رحمت الله شفا ورکړي ټول مؤمنانو مسلمانانو ته. او الله جل جلاله دې محتاجین خلق زکه په دې وخت کې چې د خلکو اقتصادي ستونزې دي او مشکلات دي اقتصادي، او د ډاکټر فیس په علیحده سي، د دوا علیحده مصارف راسي، نو دا به خلکو ته ستونزمن سي. نو الله دې رب العزت دې له غیب نه مدد وکړي. الذي اذا مرضت فهو يشفين. سیدنا ابراهیم علیه السلام به ویل وای رب هغه ذات ده، الله آن ذاتی است که هرگاه ما مریض شوم مرا شفا میده. الله برای همه ما شما شفا نصیب بسازه. شما میتونید زنگ بزنید، مسائل شرعی تان مطرح بسازیم. 020 23 10 724 0 درویست لاس او سوات سلیریست. خپل شرعی سوالونه مطرح کړئ او خپل شرعي پوښتنې وکړي. الله جل جلاله دې ټولو ته دنیا او آخرت سعادت په برخه کې. کوم دې هیله سره خپرونه شروع کوو. محترم مسلمانانو، یو خو دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سنت او روش دا و چې کله به د بیمار سه نو نبی علیه السلام به تداوی هم کوله او دم به هم کوله، رقیه به هم ویله. مهربانی وکړئ، بفرمایئ، مهربانی کنین. بله بله، وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. بله درست. بله درست. بله بالکل. بله بله اوه بله بله درست. بله دا ذهنا بیمار ده. دا معمولا دا بیمار خلق چې او پسترګو حتما درته وایم، حتما تاسو ته وایم، خبرونه یې واورئ درته وایم حتما.